دوه نوې مهمې جملې زده کوو د الماني ژبې. کله چې موږ له چا څخه پوښتنه کوو یا له موږ څخه څوک پوښتنه کوي، موږ ورته وایو تاسو چیرته ژوند کوئ. دا پوښتنه به په الماني ژبه څنګه کوو له خلکو څخه؟ داسې وایي wo wohnen Sie. wo wohnen Sie. دا زی چې دلته استعمال شوی ده مطلب د یو کس لپاره استعمال شوی ده، خو د فارمل طریقې سره د مؤدبانه په شکل سره زی wo wohnen Sie. وایي تاسو چیرته ژوند کوئ. د مثال په توګه زه ورته په جواب کې وایم زه دلته په بون کې ژوند کوم. بون د جرمني یو ښار ده. وایي زه دلته په بون کې ژوند کوم. داسې وایو چې هر ځای کې تاسو ژوند کوئ نو داسې به وایي په الماني ژبه باندې ich wohne hier in Bonn. ich wohne hier in Bonn.